زه په 28 تاریخ ډیسمیس شوم نن 4 تاریخ ته 3 تاریخ ته مو ته سرکوري نمبر نه کال نرسي چې ته ډیسمیس یې ویلې ته ممرا وې به سبا ته ویش دای خو ډیسمیسو مو ته نه پیکج پچار دا نه مو ته سلامي پچار دو نه مو ته تشه نه دی پچار شا کول په کول باندې مو ته تشه ځنه غونو یو امن غونو خپل فورس پر انصاف غونو خپل عوامه ته پر یو انصاف غونو چې مشت امن زندگی ترای غریب دا خو چې په امن شو رزي مې نه خو چې په امن. السلام علیکم ولګورنن دغه پولیس والا خبر اورم دغه زموږ د محفوظ د فار راوت یو دا خبرې کړي زمونږ وطن کې غریب سره ولې ظلم کیږي نو د پښتون د حق د پار راوت او هغه سر نن څه وشلو هغه د نوکرۍ نه ختم کړو او ډېر افسوس مقام دی راځي تاسو دا ویډیو ګورئ. خبره کوم خپل ځون سیفټي د پوره خپل ځون یغه د پوره نه مې سجرم شته نه مې سبادي شته نه مې چا سره بات شته نه مې چا سره غشته الحمدلله دغه کیسه باوجود کپ مو باندې دازې سوشل مو خپل کیر خپل ریر خپل پلور خپل خاندان ته ویډیو جوړ کړی د توویلی مې دي د دوغزوی ول کسون ماوت شالې دي او د پېښور کسون ماوت شالې دي چې مو باندې په پېښور شته شاوشي دغه کسون مې ذمہ وار دي چې په باندې سر باندې وشي دغه کسون مې ذمہ وار دي بدی مې نشتا دا نه چې جمشید پوسټ 50 باندې پریتوي چې به دا خدا سه وشل زه په 28 تاریخ ډیسمیس شوم نن 4 تاریخ ته 3 تاریخ ته مو ته سرکوري نمبر نه کال نرسي چې ته ډیسمیس یې ویلې ته ممرا وې به سبا ته ویش دای خو ډیسمیسو مو ته نه پیکج پچار دا نه مو ته سلامي پچار دو نه مو ته تشه نه دی پچار شا کول په کول باندې مو ته تشه ځنه غونو یو امن غونو خپل فورس پر انصاف غونو خپل عوامه ته پر یو انصاف غونو چې مشت امن زندگی ترای غریب دا خو چې په امن شو رزي مې نه خو چې په امن شو خدای ته وګوري نه مې دي د تنه پچار تشه مان دي پچار په خدای کا سم انور میزبان بای چې د زړه مې جوړی زړه چې د تیم ټکه مې چې کړه دا کنه زه د افسرونو ته یو د ریکوست کوم چې دا کیم زونن په د پولیس شه دی ډیسټرب کوي مې ما خپل نه کریه ته مې پریش دی چې دا کیم ظلم زیاتای د مې سره لګیا دا خالي صرف ته مو سره نه لګیا زه په خپل پنیکاری نه چاته ز سوال نه کوم زه دا ډیسمیس یا شم ډیسمیس یا پریش دا ز اپیل یا نه کوم غون یا نه خدای ته وګوري چې د نره ټیم د پولیس ملګری مې دیو کیم عوام دغه ته پرلش کې د انسان په نظر ته ګوري و تاسو ته پته ده چې پولیس ډپارټمنټ واحد یو داسې ډپارټمنټ دا چې کپدا شه تو سره زیاتای کېږي ظلم کېږي مړېږي ګوډېږي ایوان سیا در سره کېږي تو راغ نه کوي تاسو ته پته چې سیمین د مخ شه په پېښور شه په مسجد شه یو بلاست شو او هغه شه تقریبا په سونه باو د میجه زونون چې کیم واده د دنیا نه تل دي شهیدون شله مشمون بچون ګلون چې کیم دی او نه پوتشله او په سونه باو چې کیم دی هغه نه په هسپتال شه پروت دی په زخمی حالت شه چې کله د واقع اوشله به خیبر پختونخوا پولیس ډپارټمنټ مختلف ځای زنه ملګری روتله او سټرایک په خپل ایریا شه ریکارډ ک چې پاشه مو سره د جمشید بینوست د ضلع بنو سره تعلق لري دی ایو سټرایک په پېښور پریس کلب مخه ریکارډ کړو چې سیمالګری وروتلی وي و د هغه نتیجه دا غوا چې په اشه آی جی صاحب چې کی موجوده او نو هغه د دې درد محسوس کو چې د امر غټه واقعیا د پولیس ډپارټمنټ سره وشله دا د میش زون دا د میش معاف کړی دی کیم سټرایک کړو هغه باوجود نن جمشید بای چې کیم دا هغه ډیسمیس برخاست کیر تر وغی. السلام علیکم اول هو انور میزبان بای زده تو د ټیم د مو د بیٹک تر تاک باندې زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم وې تو نه بعد یا چې د باندې کیم سوشل میډیا ورکرون دي کیم سوشل میډیا دو کیم د باندې مشرون دي کیم تنظیمونه دي کیم یغه دي چا د مو حمایت شا اوس چې کړه دا او د مو د پرې پوسټ کړه دا مو د پرې مو په حق شي سی اولی دي زه د اګ ډیر زیات شکرګزار یم ومننه کوم. انور میزبان بای تو دا یو خبره وکړه د پولیس او د غاچاتی مو سره واقعیت شوې دي زه پهلا شکر الحمدلله بحثیت یو ش پاکستانای بحثیت مسلمان او بحثیت د کې پی کې پولیس په زون مې فخر د الحمدلله او فخر محسوس ہویا زه د فورس الحمدلله پرشواد نه تلا په سپوروش نه تلا الحمدلله د مو یو خپل شوق ته یو خوښ مې دا کانی مو سره خپل فیملی دا شای نه ایکسپټ کو چې تو پولیس ته نه سه ځکه چې پولیس چارته شای دو د شتګردونه ته مخ ورتاګ د ایګ سره مقابله او د ایګ نه بعد دا غدي چې د تیم مشته سره د حالات ویني د مشته سره مخ ته پروت دي
خو بیا دغه باوجود مو د خپل فیملی د خبره ختمه کړه او زه د فورس ته په خپل شوق باندې لړل لیا په د فورس باندې مې شوق یې سره سمشتا خو په د فورس شه داسې خبره او داسې کیسې وروتلې چې په کیم نوم باندې مش د پولیس ته تللی دا آ کیسې غونډه الټا شله امو د پورا امو خلاف هر قسم رولز یاشتا باب یاشتا فکر نمبر یاشتا هر شایستا اتشی د پورا یوس پوی د پورا یوس پوی د خپل ترقی د پورا د والدوری پرمون شلوټ شي اولدور د خپل ترقی د پورا پرمون شلوټ شي امو چې کیم قابل احترام جونیئر رینک افسرون دي اسی چګون دي آشه چې تیم داسې قابل کسون دي او ویلیا سسپند ویلیا پلاین شي چې کیم داسې د پیسې ولیا د هولا کسون دي چې چا پروشوي او د یسی چا لاګي د یسی چا قابل ونی خدای وسی چا لاګي سپوی و د والدوری قابل نه هو چې دنه پیسې ته شایوي دای والدوری کېږي چې والدور په خپل قابلیت څه شیا کړی دي اپ خپل ځای باندې لیا ویلور دا په هغه بندا مشت افسوس ویلور دا چې د میش په دغه ډپارټمنټ شه د میش د رینکورونه سره سله بلګیا دوزه د هغه خلاف یم دوم مې دغه کو چې د میش په ونه سره جونیئر رینک سره اضافي ډیوټیونه میش تر غلې دي و په هغه په نوم باندې موته د برنه چې ټیم فاونډر سی موتر سی زی ډیوټي کاو اپ پیسې مونږ خړلې شي موته نه ملاوي پولیس ته نه ملاوي مو ته نه ملاوي پولیس لون د رینک ته نه ملاوي ماشاءالله چې شاته ملاوي هغه په اسلام آباد په حیات آباد چې کیم داسې الله سوسایټي دي پاشه علي شان زون ته بنگله جوړ کړی دي زه په خپل کلی شه د پرشن دي کاندوریا کار زه دورای زه د ډیډول دي کاندوریا کار زه دورای زه خپل موټر سایکل مشه د اغاز په کیسته وخونه تل اعظم خانوینه پرایویټ سکول شه بچون پرایویټ سکول شه بچون چې سرکوري د سکول د کتابه بنن سبا وخت زما خانوینه په خدای قسم انور میزبان بای چې د زړه مې جوړی زړه چې د ټیم ټکه مې چې کړه دا کنه زه د افسرونو ته یو د ریکوست کوم چې د کیم زونن په د پولیس شه دی ډیسټرب کوي مې ما خپل نیکاریه ته مې پرېږ دی چې د کیم ظلم زیاتای د مش سره لګیا دا داخلي صرف ته مو سره نه لګیا زه په خپل پنیکاری نه چاته ز سوال نه کوم زه دا ډیسمیس یا شم ډیسمیس یای پرېږ د ز اپیل یا نه کوم غون یا نه خدای ته وګوري چې د نره ټیم د پولیس ملګری مې دیو کیم عوام د دغه ته پرلش کې د انسان په نظر ته ګوري انسان په نظر ته ګوري د انسانون دی چالو دین دی چا زمن دی خپل ځون ته د ټیم څخه لاتینه جوړ کړی دی خیر دایتا وزه چې ټیم زالې لږه پولیو ډیوټي په نوم د مردم شماري ډیوټي په نوم په 8 بجې مردم شماري ډیوټي ته وځو په 4 بجې مې پرېږ دی په 5 بجې ز بیا ډیوټي ته وځو په 5 بجې کم سے کم انسان یې دغه ته پر رولز نشته دغه ته پر قانون نشته مو د پر په قانون شه سیکنډ ډیوټي دو مو د پر نشته بس میسج د پروانه دو جیکټ ته هلمټ ته جیکټ ما پښتنه شته جیکټ باندې ګلی ووزي خدای ته وګوري چې د کیم په جکټ باندې کرپشن شو دا مش خپل ریک جکټ یې کې مش یا انسانونی مش حق ته په د مؤشر شه انور میزبان بای نن مې د زړه جوړي دمر کښل خلک نه لور دمر کښل زونون په د فورس شلورلو چې مې پاته نه دوکړی زنون د دغه میډیا په واسطه سره د غسیر بیلټ افسرونه ته داوی چې کچېره په مو باندې تشه وشول دا کنه مو ته چې جنوزه تارو نشي غون یا نه تاسو چیرته نشي چا دې کې مجانډه لګای چا تی مجانډار ته لګای کنه دا مو باندې خپل کیر ول لګای خپل کلی ول باندې ولګای خو چې د سیر بیلټ افسرونه ير باندې ونه لګای دا نه غونو ځکه چې دا چې موته پرام دین یې باندې موته راحت نشو راکوي په مړی نه موته دا جنډاندو پچار خدای ته وګوري صحیح جمشید بیا عموما خلک دا غډره خلک ذهن شه دا خبر اردرمي چې د کیم پولیس الاف سرون دي دا په خپل اختیار شه نه دي چې سرنګ زوی چې مو چا څنګه حقوق دي چې مو افسر دمره به وسدا به چې د مو وسی کړه د همته خو د سات روګي چې د مو اواز د چاته راسېږي چې د اغله خو زه د خپل افسر د پورته شو غونو مو افسر چې دمره به وسدا چې د په بحثیت د یو په شوم اعلی پوسټ باندې نوستا او دای به وسدا به چې زه هغه به د مو د پر خدا سره نر سره چې مو د ریسیمس کوي به مې د پرېږ دي چې زه د افسر ته حق غونو کنه چې د مو حقوق ته چا څنګه دي چې زه د اغله غونو مو خو پولیس ته به اختیار شي بالکل با اختیار راشي د فورس هر یو کدای افسر دا کدای سیک یا د مو ډیر قابل احترام د زیر ډیر قدر کوم ډیر د قدر په نگاه سره وتا ګورو خو زړه مې جوړی ځکه چې ز خپل چې ټیم بلاس شو د پېښور شاده شمیش موجود وي چې کیم بچون مې لیدلې دي کیم شزینه مې لیدلې دي کیم مایند مې لیدلې کیم پلارینا مې لیدلې دي زړه مې جوړی نن چې د ز ډیسمیس یم په دا وجه باندې ډیسمیس یم حق کې سمې کړی د بس ډیسمیس جمشید بھائی دغه نه لواد سه جرم احتجاج نه بعد سه جرم کړه او سو وایلیشنز د کړي سو رولز د کړي دی چې د ټیم آرډر جاری کړی دي
پیله هو په د آرډر شه دی دا ټکه کړه ده چې د جمشید چې میش د ته تیم قانوني یغیخ کړه ده په اشه جمشید نه کم شو ده جمشید چې کله دغه افسرونه ته پیش شو ده به جمشید د دفتر څنګه تصویر یې استله ده مو سره به طور ثبوت پرېت تا مو سره هر شی پروت دی مو چې په کو ټیم کوارټر ګارډ شه مو سره ټیم ظلم شو ده خو مو بیا د خپل فیملی خپل وریر خپل پلور د مانه دی خبر کړی ځکه چې مو باندې د خپل فورس ډیر ګورون ده د فورس افسران په مو ډیر معزز دي زیو ځای مو ول چې چیرې نه چې د مو فیملی چیرې د څه قدم مو نخلی چې د افسرانو بے عزتی وشي خو زه دی چې ټیم په کوارټر ګارډ شه باندې کړو کی مزه یې مو سره ظلم کړه دا کړي مې تشایوي دی چې ټیم په آرډر شه د مو